د کهنۍ شروعات د جون په نوم یو هلک او د زومبي نه کیږي. جون د خپل مور او پلار او خور سره اوسیږي. هغه ډیر وخت په لوبو باندې تیروي. د جون د پوجي گیم سره ډیره علاقه وي. په دې دوران کې کله چې هغه په گیم کولو باندې لګیا وي، په خبرونو کې یو راپور راځي چې پکې ویل کېږي چې په خیریو کې یو وایروس خپور شوی دی. د دې زومبي استعداد دومره زیات دی چې حکومت یې هم مخه نشي نیوی. جون د خپل کور د کړکۍ نه د باندې ګوري چې خلک په یو بل باندې بریدونه کوي. هغه د دې ټولې لیدو سره ډیر زیات ویریږي، ځکه چې په حقیقت کې دا زومبي وایرس وي چې نور عام انسانان په زومبي بدلوي. په دې دوران کې د یو ګاونډي په زور د کور ته دننه شي. جون ته وایي چې تشناب کې پټ شه. جون ټي وي ګوري چې زومبي په ډیر چټکۍ سره خپریږي. په دې دوران کې د جون هغه ګاونډي هم په زومبي بدل شي. هغه په جون پسې دننه راننوځي، خو جون پسې چل تریزان خلاص کی. جون د خپل مور او پلار نه یو میسج ترلاسه کی چې له هغه نه پوښتنه کوي چې ته ژوندی او کنه. دې سره جون ته یو بل میسج راشي په کې لیکلی وي چې ژوندی پاتې شه. هغه په یو پاڼه باندې ژوندی ولیکي او د خپل فیملی په تصویر کې ځای په ځای کوي ترڅو ځان ژوندی وساتي. هغه خپل فلیټ وتړي. هغه د دروازې مخې ته یو یخچال کېږدي ترڅو زومبي راننه نوځي. جون دغه عکس په ټولنیزو رسنیو کې خپور کی، خو د مدد لپاره هیڅوک هم نه راځي، ځکه چې ټوله سیمه اوس زومبي ګرځېدلې ده. جون د ډرون په واسطه د خپل ګاونډي حال ګوري. دی پوهېده چې زومبي ټوله سیمه نیولې ده. جون ته وریاد شي چې د راډیو له لارې مدد وغواړي، خو په خپل کور کې هیڅ شی داسې شتون نه لري. زومبي دا کوشش کوي چې په جون حمله وکړي، خو جون په سچ چلته ځان خلاص کی او د هغه ځای نه وتښتي. د خوراکي موادو نشتوالي له وجې جون په اوبو باندې ژوندی پاتې وي. د ډېرې لوږې له وجې هغه ته عجیبه خیالات راشي. جون دا خیال کوي چې دغه کورنۍ بیرته راغلي او هر څه د پخوا په څیر دي، مګر په حقیقت کې داسې هیڅ نه وو. اچانک د په موبایل کې یو سیګنال راپورته کیږي او هغه د خپل مور او پلار نه یو غږیز پیغام ترلاسه کوي. هغه پیغام کې جون ته وایي چې موږ هم په زومبي بدل شوي یو. هغه په غوسه کې هر څه مات کړي او هغه بهر راووځي. بهر د زومبي ویرونکي مخونه وویني. هغه بیرته خپل کور ته دننه شي. د ځان وژنې تیاری کوي ځکه چې هغه په زومبي بدل نشي. اچانک د کور ته د لیزر رڼا راځي او کوم چې هغه ته د ودرېدو اشاره کوي. هغه ویني چې په مخکینی اپارتمان کې یوه ژوندۍ جنۍ ده. دوی دواړه په اشارو باندې یو له بل سره خبرې کوي. جون د څو ورځو نه وږی و. بیا جنۍ هڅه کوي چې د جون لپاره څه خواړه ورولېږي. جون د خپل ډرون په واسطه هغه خواړه ترلاسه کوي، خو په دې وخت کې یو زومبي د دوی دغه لوبه وګوري. دا زومبي په تیر ژوند کې یو اوروژونکی و، نو هغه د رسۍ له لارې په اسانۍ سره د دوی خوا ته پورته کیږي. جون هڅه کوي چې د ډرون له لارې د زومبي خیال بدل کړي، مګر په دې وخت کې زومبي د جون په دروازه هم برید وکړي. په دې دوران کې د هغه جنۍ هم ورته پام شي او په دې زومبي پسې راشي او د هغه نه لاس کټ کړي او زومبي ښکته راوغورځېږي. اوس جون دا پریکړه کوي چې هغه بل اپارتمان ته لاړ شي او هلته خواړه وګوري. جون یو پلیټ ته ننوځي چیرې چې د خوړو سره واکي ټاکي او نور اړین شیان ترلاسه کړي. په دې دوران کې په ده باندې یو زومبي حمله وکړي، خو دی په سچ چل ترې ځان خلاص کړي. په دې وخت کې یو بل سړی راشي او دوی خپل کور ته واړوي ترڅو دوی وژغوري. هغه سړی دوی ته خوراک او څښاک ورکړي. هغه جنۍ په دې سړي باور نه کوي ځکه دغه سړی په حقیقت کې ډیر خطرناک دی. دوی ته یې په خوړو کې د بېهوښۍ درمل اچولي وي. دې سړي غوښتل چې دا دواړه راواخلي او خپل زومبي مېرمنې ته د خوړو په توګه ورکړي. کله چې جون په هوش راځي نو هغه په هغه زومبي باندې ټوپک نیسي. هغه جنۍ د زومبي پر مخ یو ټوکر واچوي او هغه خپل میړه ور باندې وخوري. جون په دې زومبي باندې یو ډز کوي. د دې ډز سره ټول زومبیان را خبر شي او د دې اپارتمان طرف ته رامنډې کړي. دغه جنۍ جون ته وایي چې ما ووژنه. په دې وخت کې دوی د جهاز غږ اوري. په دې ډول دوی دواړه د ودانۍ بام ته ورسیږي او هلته هیڅ جهاز نه لیدل کیږي. دوی د وروستیو ګولیو سره د زومبي ویشتل پیل کړي او دعا کوي چې څوک یې وژغوري. په دې وخت کې په حقیقت کې یوه چورلکه راشي او هغه زومبي ټول ووژني او دوی دواړه په خوندي ډول چورلکې ته پورته کړي. او بیا موږ وینو چې جون او هغه جنۍ ژوندي پاتې شي. جون په سوشل میډیا کې د ژوندي پاتې کېدو خبر خپور کړي. دواړه ښه خوشحاله وي او دغه کهاني ښه په خوشحالۍ سره پای ته ورسیږي.